څلور اساسي موضوعات چې په باندې خبرې وشي د پاکستان له هیات سره. یو مسله د مهاجرینو موضوع، دویمه د تجارت موضوع دواړو هیوادونو ترمنځ، څلورمه د ترانزیت موضوع چې دوی مرکزي اسیا ته ځي او موږ لاهور پرته سمندر ته ځو. بله موضوع سیاسي مسایل په هغه کې مطرح شول، ډېرو د ټولو مسایلو باندې بحثونه وشو تفصیلي. په سر کې د مهاجرینو موضوع چې هغه مشکلات چې مهاجرین ورسره د اخراج په سلسله کې ورسره مخ دي هغه په ښه تفصیل سره سره شریک شول. د وزارت خارجه کې د وزیر خارجه متحد صاحب لخوا او د رئیس الوزرا لخوا او بیا د معاون ریاست الوزرا په هر مجلس کې په دې ټولو مسایلو باندې خصوصا د مهاجرینو په موضوع باندې ښه تفصیلي خبرې وشوې. رئیس الوزرا صاحب هغوی ته ډېر هغه مسایل چې د وسپېښ دي او مهاجرینو سره مخ دي مشکلات رامنځته شوي دي د هغوی وضاحت څنګه غوښته هغوی ته خبرې وکړې چې دا زموږ دپاره ډېره مهمه ده. د مهاجرینو په رابطه باندې باید پاکستان حکومت پالیسي ډېره واضحه شي چې هغوی ته ضرر ونه رسېږي. که چېرته پالیسي دا وي سلو مسله یې وي باسي، خو د هغوی وقار او د هغوی جایدادونو ملکیتونو ته نقصان ونه رسېږي. به دوی ژمنه وکړه چې موږ په دې اړه باندې زموږ موقف خامخا حکومت به موقف هم واضح کوي او دغه مشکلاتو تدارک هم کوي، مخنیوی به کوي او څه پیښ شوي آینده دپاره به د دغه مخنیوي دپاره موږ تیار اقدام وکړو. بیا چې کله هیات اسلام آباد ورسېدی، اسحاق ډار چې د پاکستان وزیر خارجه او د صدر اعظم معاون دی، هغه بیرته پرون د افغانستان اسلامي امارت وزیر خارجه مولوي امیر خان متقي صاحب ته ټلیفون وکړ. په ټلیفون کې خبرې وکړې چې هغه موضوعات چې موږ تاسو سره شریک کړي وو د هغه د دې دپاره چې اقدام ورباندې وشي موږ فورا د وزارت داخله په چوکاټ کې یو سیل قائم کړي او یعنې یو اداره هم جوړه کړه چې د سمې شکایت دغو مسایلو د مهاجرینو په رابطه چې کومې ستونزې دي د هغوی د تدارک دپاره د هغوی د مخنیوي دپاره اقدام وکړي. نو دا یې د اطمینان ورکړي او خبرې ورکړي چې موږ دا کار کړی دی. هغه کې دا دی چې د مهاجرینو څه مسایل دي د هغوی د ایستلو په سلسله کې که د هغوی د وقار او د عزت خبره ده او د هغوی د دارایي جایدادونو مالونو خبره ده او د انتقال څه مسایل کورني وسایل چې هغه ځان سره وړي یا هغه اموال چې هغه د قابل انتقال دي یا نه دي. مهاجرین په دې کې له ډېرو ستونزو سره مخ